څو ذکرونه دي چې انسان دپاره ډېرې ښېګڼې او خیر راوړي. چا چې لا حول ولا قوة الا بالله وویل، یو ځل فقط د دپاره جنت کې له خزانو یوه خزانه ده. چا چې قل هو الله احد یو ځل ووایه، داسې دی لکه د قرآن کریم 3 برخې کې یوه برخه چې لوستي. که 3 ځل چا ووایه لکه ټول قرآن کریم چې لوستی. چا چې 10 وارې قل هو الله احد ووایه، الله پاک به دته په جنت کې یو کور جوړ کړي. او چا چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ووایه، هر ځل به الله پاک د لپاره په جنت کې یوه ونه یا نهال کینوي. څوک چې هر لمانځه نه وروسته آیت الکرسي ووایي، تر بل لمانځه پورې که دی وفات کېږي مخامخ به جنت ته ځي. که څوک د شپې آیت الکرسي وایي، تر سهاره پورې به د حفاظت دپاره الله پاک ملایکې مقرب کړي. څوک چې د کهف صورت هره جمعه وایي، تر بلې جمعې پورې به د ده له مخ نه تر اسمانه پورې نور وي، او د دجال له فتنې نه به دی بچ وي. همداسې د قرآن کریم په هر حرف باندې 10 نیکیو پورې الله پاک ورکوي. الف لام میم یو حرف نه دی، الف حرف دی، لام حرف دی، میم حرف. ته چې یوازې الف لام میم ووایي 10 نیکۍ دې وګټلې. بیا ناست څلی د ټیک ټاک په ځای ولې قرآن کریم نه مطالعه کوي؟ ولې ژبه باندې ذکر جاری نه ساتي؟ الله اکبر، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوکیل. دا ټول ذکرونه دي چې روزانه یې کوه. استغفار وایه، الله پاک نه بخښنه غواړه، درود شریف وایه، او ژبه همیشه په دغه شیانو جاری ساته. قیامت کې درته دغه ګټه کوي، نه دا ټیک ټاک، نه دا فیسبوک، نه دا یوټیوب، نه بل. دا ستا ژوند ضایع کوي، بلکې ګټه هغه وخت کوي چې دا ژبه دي په عبادت باندې، په ذکر باندې جاری. سلام علیکم.